اوس هم راځو د 11 درس پاتې برخه دریم درس یا دریمه ویډیو ده. په دې درس کې موږ تاسو وایو چې prepositionen in, durch, über plus Akkusativ. یعنی مخکې ویډیو کې هم موږ تاسو دا ویل کنه چې ان چې دی هغه داتیو دی. اوس دلته وایي چې ان اکوزاتیو دی. نو ما تاسو ته مخکې ویډیو کې هم ویلي وو چې موږ تاسو بعضې موږ تاسو 3 رقمه هغه لرو اضافي حروف لرو. 3 رقمه اضافي حروف یو هغه حروف دي چې پو یا غین معنا خاص پیور یا خاص چې هغه خاص اکوزاتیو دي او یو دي چې هغه خاص داتیو دي او یو دي چې کله په یو حالت کې یعنی د دې دواړو منځ کې وي. یو حالت کې اکوزاتیو وي په یو حالت کې داتیو وي. ان هم یو د هغو اضافي حروفو څخه دی چې هغه اکوزاتیو هم کېدای شي داتیو هم کېدای شي. نو د دې دواړو ترمنځ دی. او durch, über دا هم چې دي په عیني شکل سره پلوس اکوزاتیو. اوس موږ راځو دلته وایي په جملو کې استفاده کوو او دا چې کوم اکوزاتیو دي کوم غین اکوزاتیو یا غین داتیو او یا هم کوم د دواړو ترمنځ دي په کوم حالت کې داتیو دي په کوم حالت کې اکوزاتیو دي دا لږ وروسته موږ تاسو تشریح کوو. اوس راځو prepositionen in, durch, über او پلوس اکوزاتیو. ان معنا په منځ کې. durch معنا لکه مثلا یو دروازه ده د هغې دروازې دننه یا په منځ کې تیریدل یا یو تونل دی د هغې په منځ کې تیریدل د یو شي څخه چې د هغې لاندې او یا په منځ کې تیریږي د durch موږ تاسو استفاده کوو. یا مثلا موږ تاسو په انګلیسي کې through یا VIA لرو کنه وایي چې مثلا VIA د تونل یعنی دغه تونل نه تیر شي په منځ کې تیر شي لاړ شي د یو شي د منځ نه تیریدل د durch راځي. بل دی اوبر د یو شي په سر باندې پلوس اکوزاتیو. اوس راځو دلته مثالونه کې واسې کوو. توریستن گehen توریستن معنا تورستان سیاحت کوونکي سیاحان دا چې دی گehen ins موزیم. دلته ګوره انس ولې راغلی دا په تیر درس کې موږ ویل چې بعضې وخت موږ تاسو د دوو کلمو یو شارټ یا مختصر حالت استفاده کوو چې دلته د ان داس مختصر حالت انس دی یعنی د موزیم آرټیکل چې دی داس دی نو کله چې موږ تاسو ان استفاده کوو ان داس موزیم نو د دې شارټ حالت موږ دلته باید استفاده کوو انس موزیم یعنی په انګلیسي کې into موزیم یعنی تورستان چې دي هغه ځي ان موزیم یعنی د موزیم داخل ته ورځي. بل دی توریستن گehen تورستان چې دي ځي durch das Tor Brandenburg Tor یعنی تورستان چې دي هغه د دروازې تور دروازې ته وایي د دروازې یعنی دروازې په منځ کې تیریږي یا دروازې منځ کې ځي. بل دی برانډنبورګ تور برانډنبورګ د یوې دروازې نوم دی. مثلا دلته مثال مې ورکړی like going through باب خیبر مثلا د باب خیبر په منځ کې چې سړک تیر شوی همدغسې خلک ځینې تیریږي یا پکې تیریږي دا یو مثال دی. برانډنبورګ تور دا هم یو مثال دی یو دروازه ده. بل دی توریستن گehen تورستان یا سیاحان چې دي gehen sie über die Brücke پل ته وایي پل د موټرانو پل یا هم د انسانانو پل وایي تورستان چې دي هغه د پل په سر باندې ځي. ښه اوس راځو on bridge په انګلیش کې یا انګلیسي کې هغه ته وایي پل ته وایي. بل دی Präpositionen zu, an, vorbei plus Dativ. Zu
an four by an او four by په بعض هغه کې استفاده کیږي او د دې څخه وروسته چې وایي دی موږ dative استفاده کوو. راځو مثال ته Die Touristen gehen zum Museum. ګورئ دلته ان یا انس موزیم و او دلته بیا zum Museum یعنی تورستان چې دي هغه موزیم ته ځي. داسې نه دي ویلي چې موزیم ته دننه ورځي. دننه که ورځي نو بیا به ان استفاده کوو. دلته وایي موزیم ته ځي. اوس دا zum چې دی دا ګورئ د zu dem دا das موزیم دی. das کله چې zu راغی موږ تاسو دلته دا لیکلي دي چې dative استفاده کوو نو کله چې zu راشي das په dative کې das په dem اوړي نو zu dem موزیم دی. نو zu dem شارټ یا مختصر حالت چې دی zum دی. بل دی Die Touristen gehen zur Universität. اوس ګورئ دلته څو بیا راغلی او دلته تیر راغلی. د یونیورسټیټ هغه چې دی آرټیکل چې دی هغه دی دی. په داټیو کې موږ تاسو ویلي وو چې دی په دیر بدلیږي. نو دی چې په دیر بدل شو دا په څو دیر ویل کېږي. څو دیر شارټ حالت چې دی هغه څور دی. ښه راځو بل Die Touristen gehen am یا an dem Stadttor vorbei. وایي تورستان یا سیاحان چې دي ځي am Stadttor vorbei یعنی د Stadttor څخه چې دی یا د ښار دروازه د ښار دروازې نه تیریږي. vorbei یعنی د دروازې مخ ته یا د دروازې نه تیریږي مخ ته ځي. ښه دلته ګورئ شټارټ هغه چې دی هغه دیر شټارټ دی. دیر شټارټ د دیر شټارټ موږ تاسو ویلي د ان چې کله راشي نو وروسته داټیو راځي. نو داټیو چې راغی په داټیو کې موږ ویلي وو چې دیر په دیم تبدیلي وو. ان دیم د دې شارټ حالت چې دی هغه موږ تاسو ام وایو ام استفاده کوو. نو دلته ام شټارټ ټول vorbei. اوس راځو نورو مثالونو ته. ښه ګورئ دلته wir gehen zum Bahnhof. وایي موږ ځو zum Bahnhof ته. بل دی wir gehen zum Stadttor. وایي موږ ځو د ښار دروازې ته. wir gehen zur Brücke. وایي موږ ځو zur Brücke هغه ته پلت. اوس دلته دا ولې څوم راغلی ځکه چې د بانوف هغه ته وایي اډې ته وایي تمځای د موټرو د ریل ګاډي تمځای یا د ریل ګاډو اډه. اوس دلته چې دی ګورئ د بانوف آرټیکل دلته ما لیکلی دا دی دیر دی. دیر څو چې کله راشي د دغه په شان باندې ګورئ ګورئ دغه مثال څو دیم راځي. څو دیم شارټ حالت یا مختصر حالت موږ تاسو څوم لیکو څوم بانوف. بل دی zum Stadttor. Stadttor د ټور هغه چې دی zum Stadttor د ټور هغه چې کوم دی که نه آرټیکل هغه موږ تاسو د هغه نه رااخلو. ښه د نومونه کې موږ تاسو ویلي وو مثلا چې د ګروند ورډ نه موږ تاسو د آرټیکل رااخلو. نو د ټور آرټیکل چې دی هغه داس دی. دلته مو لیکلی داس دی. داس په داټیو کې موږ تاسو څه شي ته اړوو په داټیو کې موږ تاسو داس دیم ته اړوو. نو بیرته بیا دغه حالت راځي دا حالت څوم کېږي. او بروکه چې ده د دې آرټیکل موږ تاسو ویلي دی دی. نو چې آرټیکل دی دی په دغه حالت ځان ته د دې څو دیر کېږي. څو دیر بروکه څو دیر د څو دیر شارټ یا مختصر حالت څور راځي. ښه بل دی am Bahnhof vorbei. wir gehen am Bahnhof vorbei. دلته دا باید کلاین ولیکل شي. am Bahnhof vorbei وایي موږ ځو او د بانوف یا د ریل ګاډي د تمځای یا اډې څخه تیریږو. بل دی am Stadttor vorbei وایي موږ ځو او د am Stadttor د ښار د ګیټ یا دروازې څخه موږ تیریږو یا د هغې مخ ته تیریږو. یعنی مطلب د هغې سره په څنګ یا مخ ته یې تیریږو او د هغې نه ځو ایخوا ته.
بل دی an der Brücke an der Brücke vorbei یعنی مونږ ځو او د هغه نه چې کوم دی د پله څخه چې کوم دی مونږ د هغې څخه تېرېږو. اوس راځو ښه ما ویلي وو چې مونږ تاسو دا بحث لږ اوږد دی راځو دا په بله ویډیو کې د تاسو سره د دې په باره کې شریکوم. خو دلته وایو چې هغه لکه څنګه چې په درس کې په 11 درس په مخکینیو برخو کې یا ویډیوګانو کې موږ د دې ډېره یادونه کړې وه چې کوم خاص اکوزیټیو دي یا غین یا پور اکوزیټیو دي او کوم هغه چې دي پریپوزیسیونن یا اضافي حروف چې دي هغه خاص یا غین یا پور داتیو دي هغه کوم دي او کوم د دواړو ترمنځ دي. یعنې د دواړو ترمنځ دا چې بعضې وخت داتیو وي او بعضې وخت اکوزیټیو وي. اوس په بله ویډیو کې موږ تاسو ته وایو چې کوم وخت کې اکوزیټیو دي او کوم وخت کې داتیو دي. هغه په لاندې مثالونو کې بیا موږ تاسو په ښه توګه سره تشریح کوو. نو بیا هم د بل درس لپاره زموږ سره اوسئ.